هر چا سره به دغه محبت کوي چې دغونه محبت د حق وي او مناسب وي. تر هغه لوړ محبت که دې ورسره وکوي دا ظلم دی، د بل چا حق دې ورکوي. او د دغو درو ډلو پېژندل هم پکار دي چې انبیا په کارخانه انسانیت کې وپېژني او صلحا وپېژني، علما وپېژني. د دا درو ډلو پېژندل پکار دي او خلک یې نه پېژني. ما مخکې تاسو ته وویل یو سړی د نوم خو یې نه اخم، ډېر مخلص سړی ده، زما سره کښېني، مجلس را سره کوي، د اهل حقو سره یې محبت ده، لوی سړی ده، د کور مصر ده، په سودا او په جانداري ډېر ښه پیږي، ښه غټه سرمایه لري، روپۍ یې جمع کړي دي. ما چې دا یو څو ورځې مخکې وویل چې دا رادیوګانې نوي شروع شوي، دا اسلامي رادیوګانې، ول ما دا امام صاحب نبي علیه السلام نه سره پېژاندو چې اوس کم یو مصر یو ده، دوه دي، کم یو مصر ده، کم یو کمزوری ده، کم یو زورو، دا مې ول په خدای که سره پېژاندو، دا ما ته خبر سوی. نو خوا چې دا سړي وویل، کنې خو خلک وایي په توره شپه کې هر څوک بیریږي، څوک وایي څوک نه وایي، چا به نه یې ویلي کنې نو ډېر داسې خلک په ټولنه کې شته، ډېر شته. دا نو اول زموږ بې غوري ده، الله دې موږ ته معافي وکړي. موږ ډېر زور پر زکاتو پر سرسایه اچوو چې دغه راکړي، ستاسې د ایمان غم هم نه ده خوړلی. دویم نو په تاسې کې هم انابت نشته. که انابت په تاسې کې پیدا نشي چې 200 کاله یو څوک درس درته کوي، ذهن ته خبره نه راځي. انابت د هدایت شرط ده. په دغه نیت راځئ دغه مسجد ته چې هلته به ایمان زده کړو، بیا الله یو څه درکوي. الله غیرتمند ذات ده، الله غني ذات ده، دغسې متس بیا نه پرېږدي. او که ته یمازې تماشې ته راتلاست چې املا صاحب دی ښې کیسې کوي، نو بیا څه نه وړل کېږي. یا دغه ته راتلاست چې ته ودرېد، نن به یو ناولده خبر نه کو ځینې پیدا چې بازار کې یوسو، هغه نو بیا بیخي بدبختي ده. د انابت په نیت باندې راځئ، ګورئ ستاسې غم له موږ سره شته. نو دغه درو ډلو په مابین کې فرق حتمي ده. دا به پېژنئ، عالم ته به د عالم په سترګه ګورئ، ولی ته به د ولی په سترګه ګورئ، نبي ته به د نبي په سترګه ګورئ. دا ډېر فرقونه سره لري. کم دا سره ګډ کړو، اگر فرق مراتب نه کني زنجیر کې، که یو چا د مرتبو فرق نه کول، هغه زنجیر جوړېږي. خدایي و مخلوق ته ثابته کړي، مخلوقیت والا ته ثابت کړي، ځای چې نو خبره ګډه او نقصانونه ټول له دغه پېښ شوي دي چې په مخلوق کې د انسانیت په کارخانه کې له بعضو انسانانو سره داسې محبت شوی ده چې هغه تر درجه لوړ شوی ده، کفر ځینې جوړ شوی ده. دا څه چې نن په دنیا کې بت پرستۍ دي، دا ټولې له دغې خبرې جوړې دي. د نوح علیه السلام له وخته را شروع ده تر دې نن تاریخ. موږ خو بت پرستي دا بولو چې د یو چا په کور کې یو لوی مجسمه پرته وي، دی سجدې ورته کوي. زوام الله دې موږ معاف کړي، له موږ څخه بت پرستۍ کېږي. بت پرستي هر هغه مقام چې ته خالق ته د مخلوق ته د خالق مقام ورکوې، د خالق خصوصیت مخلوق ته ثابتوې، دغه بت پرستي. یو سړی وایي پلانې ته ورتلم، ولا ما ول که دی زما په زړه باندې خبر و نو به داسې، هغه چې ورغلم ده راته وویل د الله بنده. الله جل جلاله خصوصیت د قرآن کې دا راځي، انه علیم بذات الصدور. هغه الله ده چې ستا په زړه خبر ده. مخلوق لره دا نسته دا څه چې ستا په زړه باندې خبر شي. ول یو غلط کار راسخه شوی و، ولا قربانې سم پلانې ته چې ورغلم، ولا اشاره یې ورته وکړه چې ګوره نو زه دې پوهېږم. دا ګناه ده، ځکه دا تحسس و تجسس د اولیاو دپاره د یو چا مستورات عورات دا پلټېل، دا سخته ګناه ده. دا ګوره هم دې ځان ګناهګار کوي، هم دې دغه غریب ته دغسې یو خصلت ثابت کوي چې هغه کبیره ګناه. نو ځان پوه کېدل پکار دي. جنت نو دی خوښه یم نه ده چې ته به وځې وننوځې، بیا به لوی جنت الله درکړي.
یو څه کوشش به نو کوې یو څه تکلیف ادنا درجه ایمان خو به زده کوې نوح علیه السلام په کارخانه نبوت کې دریم نبي لیکن له خلکو چې په عذاب سو حالات یې عرض وکړي ربي لا تذر على الارض من الكافرين دیاره یا رب له دغو فاسقانو په عذاب یم زه نسم ښویولی خلک څه دي وایي پلانۍ وښویوه نوح علیه السلام دغه کافران نه دي ښویولي نه یې ښویولی صاحب که نه داسې بد کافران وو نوح علیه السلام بې دونه وواو بیران به سیدی به ځینې ولاړو داسې به راپورته سئ ښویولی یې نسي دا ښویدن چې ده دا د الله کار ده ګوره پر دا خبره ایمان وساته نوح علیه السلام چې کله دا اراده پیدا سوه چې دا خلک نور وښویېږي الله چې ول ربي لا تذر على الارض من الكافرين دیاره یا الله یو کور د کافرانو د مځکې پر مخ مه پرېږده والا یې بیا خبر منله الله ټول زکریا علیه السلام د 120 کلونو که د 98 کلونو دا ارزو ورته پیدا سوه چې زما زوی وایي زوی نو په خپله نه سای پیدا کولی نه یو ځای په یو زیارت پیدا کولی سای چې ورغلی وای د ابراهیم علیه السلام پر زیارت یې زانګو ځړولی وای ورلګیتانې سره پیلي وای هلته ځړولي وای الله جل جلاله ته برای راست عرض وکړئ ربي فردا وانت خیر الوارثین یا الله یوازې مې مه پرېږدې یا الله زوی راکړه ایوب علیه السلام 13 کاله ناجوړ سو بیا یې نه دم کړی ده نه یې تعویض کښلی ده نه پر بله خوا تللی ده نه ملنګ ته ورغلی ده الله ته عرض کړه خبر ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين یا الله زه خو په تکلیف یم نور نو ستا رحم ته ناست دا د انبیاو حال دی د انبیاو تاریخ دی انبیا خو زبردستې هستۍ وې مګر و محتاج والله الغني وانتم الفقراء غني خو یوازې الله د دا نور په انتم کې ټول راځي دا ټول فقیران د الوهیت شان وپېژنئ بیا د انبیاو د نبوت شان پېژندل انبیاو ته نبوت الله ورکړی ده د دوی بې مطالبې ورکړی ده بلکې دوی خبر لم او بیا د نبوت په ورکولو سره د ټول انسانیت بهترین انسانان د انسانیت دپاره یې کار وکړ لیکن بیا هم هر څونه مطالبې چې به وي هغه به پر الله ارزولي په ټولو شیانو خبر هم نه و ډېر داسې شیان و چې دوی ته به نږدې یو پیښه سوې وه دوی به نه و خبر موږ خو چې ورځو وایي قربان سم له هغه ځایه مې ویني انبیاو د عادت خلک نه لیدو ګوره هر چا ته خپل انداز ورکول